قدرمنو لیدونکو سلامونه او ښې چارې. تیمورشاه کمال یم، شاعر او کتاب خپرونه ده. د اتوار ورځ ده. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پیاوړي لیکوال د هر اتوار په ورځ باندې و تاسو ته یو کتاب معرفي کوي او د هغه کتاب پیژندګلو تاسو سره کوي او د خپل هیواد، د خپلې سیمې، د سهیلي پښتونخوا او شمالي پښتونخوا هغه لیکوال، هغه شاعران له تاسو سره معرفي کوي چا چې د پښتو لپاره زیار ایستلی دی، پښتو له خدمت کړی دی، د پښتو د دود او د دستور مطابق یې د خپل قام دپاره هغه زیار ایستلی دی چې هغه به تاریخ یاد ساتي. ډیرو خلکو ته زموږ په سیمه کې او دا وخت لکه څنګه چې دنیا ګول ده، نو دا رقم پښتانه هم په ټوله نړۍ کې خواره واره دي. لکه څنګه چې به پخوا په یو علاقه کې یو شاعر او لیکوال پټ و، خلکو به نه پیژندی، د خپلې سیمې او علاقې خلکو به پیژندی، خو د لیرې ځایو خلکو به نه پیژندی. نن هغه دعا قبوله سوه چې خدای ته لنډ کېده د مځکې تڼاونه. نن د مځکې تڼاونه ډېر را لنډ سو او موږ او تاسې د دنیا په ګوټ ګوټ کې سره وینو او سره اورو. نو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پیاوړي لیکوال دغه چوپړ پر غاړه اخیستی دی او تاسو ته د پښتو د ادیبانو، د پښتو د شاعرانو، د پښتو د ناول نګارانو، د پښتو د افسانه نګارانو او تاریخدانانو چې کوم زیار د پښتو ژبې لپاره د دې قام لپاره کښلی دی، هغه له تاسو سره معرفي کو او په تاسو یې وپیژنو. هغه کتابونه چې دوی چاپ کړي دي موږ یو ځل بیا تاسو ته در معرفي کو او په تاسو یې وپیژنو. نو لکه څنګه چې می تمهیدي خبرې درته وړاندې کې، زموږ د نن په دې خپرونه کې د ځوان او زلمي شاعر ښاغلي غریبیار ملنګ 2 کتابونه موږ تاسو ته نن معرفي کوو. هغه 2 کتابونه لکه څنګه چې موږ په تیرو خپرونو کې تاسو ته د غریبیار ملنګ ته مو نه ولیدې لومړۍ شعري ټولګه وړاندې کړه، د هغه پس دغه شعري ټولګه د غریبیار ملنګ 2مه شعري ټولګه ده او نن یې موږ تاسو ته معرفي کوو. د دغه کتاب پس غریبیار ملنګ د سکروټو درمند، د سکروټو درمند دغه کتاب چې د 3مه شعري ټولګه ده، نن یې موږ تاسو ته معرفي کوو او له تاسو سره یې پیژندګلو کوو. نو دغه 2مې شعري ټولګې بیتا ژوند لومړی له تاسو سره پیژندګلو کوم او بیا به ورباندې مخته خبره کوو. د کتاب پیژندګلو د کتاب نوم دی بیتا ژوند، شاعر غریبیار ملنګ او چاپوار لومړی، چاپ شمیر 0 ټوکه، چاپ ځای لاهور، چاپ کال 2013، چاپ لړ 2م، خپروندویه احمدشاه بابا ابدالي پښتو ادبي کلتوري ټولنه چمن. دغه کتاب احمدشاه بابا ابدالي پښتو ادبي کلتوري ټولنې په زیار او په کوشش باندې چاپ سوی دی. او هم دغسې د سکروټو درمند دغه د غریبیار ملنګ 3مه شعري ټولګه ده. د دې پیژندګلو در سره کومه چې د کتاب پیژندنه داسې ده چې د کتاب نوم د سکروټو درمند 3مه شعري ټولګه، شاعر غریبیار ملنګ او چاپوار لومړی او چاپ شمیر 500، چاپ ځای یونایټډ پریس کوټه، چاپ کال 2021، چاپ لړ 9م، خپروندویه احمدشاه بابا ابدالي پښتو ادبي کلتوري ټولنه چمن. او د موندلو درکونه یې دي حافظ بدرالدین کتابخانه مرغۍ بازار چمن او مولوي خان محمد کتابخانه تاج میرخان روډ چمن. شهزاد صاحب غریبیار ملنګ
چې د چمن اوسېدونکی دی. دغه دویمه شعري ټولګه ده. پر لومړۍ ټولګه یې موږ په تېره خپرونه کې پروګرام وکړي او هغه خلکو خوښه کړله. د ده کتاب مو معرفي کوي، خو یو ځل بیا نن موږ د ده 2 کتابونه معرفي کوو. بیتا ژوند د سکروټو درمند. نو د ده پر شاعري او د ده پر لیک باندې څه ویل غواړي؟ مخکې د دې چې پر کتاب راس یار قریب یار ملنګ پر شاعري وګایېږو، زه هاول وار د پیاوړي لیکوال مشر تیمورشاه کمال او خصوصا د ټول ملګرو ته په دې داد ورکومه چې دا مې ډېره ښایسته سلسله شروع کړې ده. او بیا دا رنګه ستړی پښتون کمپیچ دی چې چلوونکی محمد طاهر لیوار دی، د هغه مننه کوم چې دومره زیار او کوشش کوي. او دا رنګه عبدالمالک قلمیار صاحب. نو بیتا ژوند د غریب یار ملنګ 2یم شعري ټولګه که ستا یاسي موږ د ده په لومړۍ شعري ټولګه خبره وکړله. بلکل. او د ځوان کهول ځوان شاعر دی، مینهناکه شاعر دی، کلام معنا لري، موسیقیت لري، رواني لري، خوند لري. فنکاران یې وایي او فنکارانو ویلي دي د ده غزلې. بلکل. د ده ژبه انتهایي ساده، عام فهمه، ولسي، په ولسي نفسیاتو خبر، قلبي وارداتونه هم په دې کې شته، او فکري چې کوم اړخ یې دی هغه هم شته، او دا رنګه تلمیات هم لري، تشبیهات هم لري. یعنې زه یو خو هسې چمن د هدف مرکز هم دی، د سیاست مرکز هم دی. خوږ نوم، لوی نوم، محقق، مورخ، ادیب، شاعر ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب د دغه چمن اوسېدونکی، شفیق العالم مازوریار چې څو شعري ټولګې دي، دا تره د حاجي رحمت الله او د غفار غابر ده. غریبیار ملنګ چې کوم دی هغه یو داسې شاعر دی نه چې ځوان کهول ته ډېر څه ورکړي دي په خپل لږ وخت کې. مطلب دا وګوره غریب هم دی بلکې د غریبیار د ملنګانو هم دی نه، یعنې ملنګ هم سي، غریب هم سي، او په قام او په پښتو داسې مین چې د ده په دغه غربت کې یې په دا پاته ورځ کې لا هم قام او ژبه نه ده یېره کړې ده، هم ژبه ژوندی ساتي، هم قام ژوندی ساتي نه. او دا یې درېیمه، دا یې دویمه ده، او درېیمه شعري ټولګې هم ستا په لاس کې ده. نو مختصراً به زه دا وایم چې د غریبیار ملنګ شاعري چې کوم د سند لري، معنا لري، مفهوم لري. زما د دې خبرې په تایید کې کمال صاحب زه به تا ته وایم چې ته زما اورېدونکو ته کلام وړاندې کړه. غریبیار ملنګ شهزاد صاحب په یو کلام کې وایي ستا تصویر تنها را سره ګرځوم. ستا تصویر تنها را سره ګرځوم. ستا تصویر تنها را سره ګرځوم، دا د غم دوا را سره ګرځوم. دا د غم دوا را سره ګرځوم. ستا تصویر تنها را سره ګرځوم، دا د غم دوا را سره ګرځوم. تصویره په یاد و چاته نه ګورم. تصویره په یاد و چاته نه ګورم. تصویره په یاد و چاته نه ګورم، سترګو کې حیا را سره ګرځوم. واه ته دا بیا ووایه که تصویره په یاد و چاته نه ګورم. تصویره په یاد و چاته نه ګورم، سترګو کې حیا را سره ګرځوم. هر وخت کام ساته زه مجبوره سوم. هر وخت کام ساته زه مجبوره سوم. دا ښار کې به تا را سره ګرځوم. هر وخت کام ساته زه مجبوره سوم، دا ښار کې به تا را سره ګرځوم. او ځان مې عادت کړی په قلم کتاب. ځان مې عادت کړی په قلم کتاب، شپه و ورځ رڼا را سره ګرځوم. ځان مې عادت کړی په قلم کتاب، ځان مې عادت کړی په قلم کتاب، شپه و ورځ رڼا را سره ګرځوم. زده د غریبیار د موسیقي هنر. زده د غریبیار د موسیقي هنر. ستا د غریبیار د موسیقي هنر، ستا بنګړي په دا را سره ګرځوم. مننه. زده د غریبیار د موسیقي هنر،
زدا د غریبیار د موسیقي هنر ستا بنګړي په دار سره ګرځو ډېر الله. او ما لکه مخکې چې د وویل چې ما د ده شاعري چې د موسیقیت لري او تقریبا ډېرو هنرمندو ګلوکارانو د ده کلام په ډېر خواږه اوازو کې ویل، ځکه چې د ده هغه کلام چې دی هغه موسیقیت لري، رواني لري، سکته نسته کې، ولاړه نسته کې، داسې رواني لري چې د اورېدونکي د ځانه سره وایي. بلکې زه دا وایم چې د موسیقیت سره سره د ده شاعري چې ده نغمګي لري او نغمګر شاعر دی. غریب یار ملنګ چې کوم دی نه، د ده په شاعري کې د ده د شاعري جوهر دغه دی نه چې هغه نغمګي داسې نغمګي لري نه چې ګلوکار چې کوم دی هغه په ذوق سره هم وایي، په شوق سره هم وایي. ته د دا دویمې شعري ټولګې څخه نه کوم چې د دا کتاب نوم دی وایي په یو بل کلام کې وایي ستا خبرې ستا قولونه کتابونه، ستا خبرې ستا قولونه کتابونه، ما ویلي ستا یادونه کتابونه. واه ته دا بیا ووایه ډېر واضح. ستا خبرې ستا قولونه کتابونه، ما ویلي ستا یادونه کتابونه. راسي وکړو د زړو اسهارو قدر، راسي وکړو د زړو اثارو قدر، دا سپینږیري تاریخونه کتابونه. یعنی هر څه باید د ماضي په رڼا کې وګوره. ډېر راسي وکړو د زړو اثارو قدر، راسي وکړو د زړو اثارو قدر، دا سپینږیري تاریخونه کتابونه. او ما په نیت د ثوابونو دې ښکل کړي، ما په نیت د ثوابونو دې ښکل کړي، تورې سترګې سپین مخونه کتابونه. واه ډېر الله. او ورته ګورم ورته ژاړم یوازې، ورته ژاړم یوازې، ستا راپاته تصویرونه کتابونه. واه دا به بیا وایه. ورته ګورم ورته ژاړم یوازې، ورته ژاړم یوازې، ستا راپاته تصویرونه کتابونه. او اوس یې زړه ستا کتابتون دی غریب یاره، اوس یې زړه ستا کتابتون دی غریب یاره، او پکښې ستا د خیال شعرونه کتابونه. واه ډېر الله ډېر الله. ګوره نه ما درته ویلې چې غریب یار ملنګ چې کوم دی نه په کتاب په قلم مین شاعر دی. د په کلام کې ما واورېدلو تا وویلو د قلم او د کتاب ذکر زیات دی، او د شاعرانو هنر عنوان هم قلم کتاب دی. ځکه چې نن موږ په کومه ټولنه کې اوسو، موږ په کوم عصر کې اوسو، دا قلم و کتاب یو داسې هتیار دی چې د نن دشمن چې کوم دی هغه عیار هم دی او مکار هم دی. د دغه عیار او مکار مخنیوی چې کوم دی نه هغه په قلم و کتاب کېږي نه، او شاعران و ادیبان چې کوم دی د هغه موزون قلم و کتاب دی نه. نو قلم کتاب د شاعري عنوان دی. یقینا د قلم د کتاب سره مینه ده. زه دا غواړم چې زما د خبرو څخه زیات ته د داسې شعرونه چې هغه موږ اورېدونکو ته کښېږدو. ستا د خولې هره خبره شاعري ده، جوړوم ځنې سندره شاعري ده. واه ډېر الله ډېر ښه ډېر. او نن یې نه دي په کټ کټ راته خندلي، نن یې نه دي په کټ کټ راته خندلي، نن د ما څه مروره شاعري ده. واه شاعري مروره کې دا بیا ووایه. مننه. نن یې نه دي په کټ کټ راته خندلي، نن د ما څه مروره شاعري ده. د الهام شاپیرۍ تللې ده له کوره، د الهام شاپیرۍ تللې ده له کوره، د خپل زړه څه مسافره شاعري ده. واه ډېر الله. او سمه دمه د پښتو ژبې ټپه ده، سمه دمه د پښتو ژبې ټپه ده، سمه دمه جادوګره شاعري ده. واه دا بیا ووایه ډېر الله. سمه دمه د پښتو ژبې ټپه ده، سمه دمه جادوګره شاعري ده، چې نه پند وي او نه خوند وي غریب یاره. چې نه پند وي او نه خوند وي غریب یاره، بې معنا ده بې ثمره شاعري ده. لوی خیال. ګوره ما داسې اورېدلي د پوهانو څخه
چې موسیقي چې کومه ده هغه علمیز ژبه ده او موسیقي څوک ترتیبوي ګلوکار ته څوک ورکوي شاعر یې ورکوي او دا موسیقي څومره اثرناکه ده یعنی مار غوندې زریله په ناچ در تخته کې بالکل آس غوندې زورور درته په ناچ کې دا خو موسیقي ده او دا موسیقي در شاعر دی اصل مورخ شاعر دی او بیا لکه څرنګه چې مخکې ما وویلې چې چمن یو ادبي مرکز دی ما یې نمونه واخیستو لکه شفیق العالم مازوریار عبدالرؤف رفیقي رحمت صاحب او دا رنګ په دغه چمن کې عادل اچکزی دی پروفیسر فطرت صاحب دی نه دغه غفار غابر نوم یې واخیستی دا ټوله چې کوم دي نو دا او زه د دوی هغه هیلې ځلې وینم لکه په پښین کې چې د ادبي پیاوړي لیکوال دي دا رنګ د دوی ادبي تړون دی هر میاشتنی میټینګ دی بلکې د چمن څخه دا ټیم د دا ټولنې په زیر لاندې عنوان لاندې د پړاو یو میګزین راوځي او مسلسل را باندې نو په دغه ادبي مرکز کې غربیار ملنګ چې کوم دی نه داسې ژوندۍ شاعري کوي داسې اثرناکه شاعري کوي چې د خوند هم ډکه ده او د فن هم ډکه ده کمال ته زه بیا وایم چې ته د اورېدونکو سره یو کلام بیا سړی له خوبه ویښوي سړی له خوبه ویښوي د شپې ناوخته راځي سړی له خوبه ویښوي د شپې ناوخته راځي سړی له خوبه ویښوي د شپې ناوخته راځي جانان غم دی پر ځواني د شپې ناوخته راځي سړی له خوبه ویښوي د شپې ناوخته راځي جانان غم دی پر ځواني د شپې ناوخته راځي ما ورته څو ځلې ویلي دي چې وخت خراب دی ما ورته څو ځلې ویلي دي چې وخت خراب دی د چا خبره نه مني د شپې ناوخته راځي ما ورته څو ځلې ویلي دي چې وخت خراب دی د چا خبره نه مني د شپې ناوخته راځي هسې همزولو ته ویل زه چې سینګار نه کوم ځکه چې هغه سیلانی د شپې ناوخته راځي د غم په کار د زړه پر ولونو ګرځوم دردونه د غم په کار د زړه پر ولونو ګرځوم دردونه په انتظار می کښېنوي د شپې ناوخته راځي او ویل یې اوس هم غریبیار دی د الکانو غوندې ویل یې اوس هم غریبیار دی د الکانو غوندې تر دیوال ځان را غورځوي د شپې ناوخته راځي کمال شاعري ده او د کمال کلام د انتخاب کړی دی کمال صاحب نه زه به په اخري کې بس همدومرې ووایم نه چې د غریبیار ملنګ چې کومه شاعري ده نه هغه پرځی شاعري ده د پخته شاعر شاعري ده د باشعوره شاعر شاعري ده د موسیقیت د نغمګي ډکه شاعري ده نه او دی پر اوس د ګولن د فراق او وصال هجر او درد دا خو ګرځه د شاعري هغه پخوانی موضوع دی ګرځي عنوان دی د فراق او د فراق درد اجر او د اجر انتظار هغه دردناکې لمحې د شاعري یو داسې عنوان دی چې هر دویمه غزل هر درېیمه غزل کې د فراق او د درد وصال خو اسیم په ژوند کې ډېر لږ وي او چې در وصال رسې ته کمال رسې نه نو شاعري یې کمال هم لري جمال هم لري بس ما هم دومرې خبره وه اخرنی کلام یې واورو ملګرو ته ستا د خولې هره جمله په ژړا کاږم واه ډېر ستا د خولې هره جمله په ژړا کاږم ستا یادونه همیشه په ژړا کاږم واه ته دا بیا وایه کمال ستا د خولې هره جمله په ژړا کاږم ستا یادونه همیشه په ژړا کاږم په دې خاورو کې مې پروت شهید ارمان دی په دې خاورو کې مې پروت شهید ارمان دی پر مزار باندې کتبه
په ژړا کاږم ډېر الله او ته ژړا د ماشومتوب نه یې چې هېر سې واه واه ته ژړا د ماشومتوب نه یې چې هېر سې ژوند د ستا هره کیسه په ژړا کاږم دا بیا ووایه ته ډېر ژړا د ماشومتوب نه یې چې هېر سې ژوند د ستا هره کیسه په ژړا کاږم او د غزل په تار د اوښکو دانې پییم د غزل په تار د اوښکو دانې پییم د مړو هیلو مرثیه په ژړا کاږم ډېر لیونی غوندې ګریوان دی غریب یاره لیونی غوندې ګریوان دی غریب یاره ستا د مینې قباله په ژړا کاږم دا ګوره دا کتبه داسې شان راوستو کتبه او مرثیه او کتبه خو موږ ټولو ته معلومه ده او مرثیه د غم د در بلکې د ماتم نو هر هغه پیلوی د ده په شعر کې شته کوم چې د شاعري عنوان کېږي کمال صاحب خپله خبره پر وکړي قدرمنو لیدونکو د غریب یار ملنګ دویمه او دریمه شعري ټولګه مو تاسو ته معرفي کړه بیتا ژوند او د سکروټو درمند دغه دوه خوندور کتابونه دي که چیرې تاسو شعري ذوق لرئ یا د کتاب د لوستلو شوق لرئ او پکار ده چې دا شوق په ځان کې پیدا کړئ هر پښتون خپله پښتو ژبه خپل شاعران ولولي د هغوی کلامونه واوري په د هغوی څخه پند واخلي شاعر چې کوم زیار کاږي هغه د ولس دپاره کاږي په هر شعر کې خپله وینه داخلوي او د خپل ذهن د خپل مزاج ټول هغه عناصر په خپل شعر کې شاملوي چې هغه د ولس په ګټه وي نو زه او زما ټول ټیم تیمورشاه کمال او پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب عبدالمالک کلمیار صاحب طاهر لیوال صاحب د ستړي پښتون پر پیج باندې له تاسو څخه اجازه غواړو تر بل اتواره مو پر الله سپارم ویډیو ملګرو مخ ته شیروئ ادبي خدمت کې را سره مرسته کوئ ستاسو به یو جهان مننه وکړو آینده هم را سره دا خپرونې بدرګه کوئ ټول ژوندي ګړندي او بریالي اوسئ